سلامونه، وخت مو پخیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو پیښو ته. ننګرهار کې د اسلامي امارت ځایي مسؤلین خبر ورکوي چې د دې ولایت په لعلپورې ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو او اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د ننګرهار د امنیتي قومندانۍ لپاره د اسلامي امارت ویان سید طایب حماد وایي دا نښته پرون یکشنبه د سلواغۍ 28مه مازدیګر مهال ډیورن پرزي کرښې ته څیرمه د لعلپورې ولسوالۍ اړوند سیمه کې رامنځته شوې. طایب حماد زیاته کړې نښته هغه مهال رامنځته شوې چې اسلامي امارت ځواکونو غوښتل خپل لوري ته د زغروال ټانک لپاره مورچه جوړه کړي. د نوموړي په خبره له دې کار سره پاکستاني پوځیانو پر اسلامي امارت ځواکونو ډزې کړي چې په ځواب کې اسلامي امارت ځواکونو هم د پاکستاني پوځیانو دوی امنیتي پوستې په نښه او سقوط کړي او دواړو لورو ته ترمنځ شاوخوا 2 ساعته جګړه شوې. سرچینې د دې جګړې له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته ډیورن پرزي کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ څو ځله مرګونه نښتې شوي دي.